مرخیل ما یو تن د ننګرهار کې د ښځینه متشبثو کارکوونکې یم. نو بس ښه راغلاست تاسو ته وایم چې په دې سختو شرایطو کې هم تاسو موږ سره مرسته کوئ او زموږ غږ یعنې همکارو ادارو ته رسوئ. تاسو نه مننه کوم ډېره زیاته. 2014 کې زه خپله د یوې نباتات نه فارغه وم که نه د دغه لاسي صنایع د برخې نه. نو ما داسې فکر وکړ چې هم به خو زما د اقتصاد په باره کې به هم ما سره مرسته وشي، خپل کورنۍ دپاره به یو مړې حلاله نفقه دا زمینه به هم برابره شي. او بله دا چې دغه جنکیانې ټولې د مکتبونو نه پاتې دي، دوی ته به هم دغه زمینه برابره شي چې دوی مثلا د روحي فشار نه ووځي که نه، او راشي دغلته یو څه یاد کړي او دغه ذهني بوج پرې باندې نه. نو دیم کېدای شي چې آینده کې خپل کورنۍ ته یو څه لاسته راوړي او خودکفا اوسیږي. موږ سره داسې 12-14 کسه شاګردان دي، خو چون داسې ده چې مشکلاتونه ډېر دي، امکانات کم دي. موږ په کمو امکاناتو موږ شروع کړې ده. زما پلان همدا دی چې دا د دغه فیشن سره ډېر شوق لرم، یعنې د جامو د شیانو سره زه ډېر شوق لرم. زه غواړم چې زه هم په آینده کې د خپل استاد غوندې غټه خیاطه شمه. نو په دې برخه کې که دغه همکار مؤسسات او اړونده ادارې موږ سره مرسته وکړي نو موږ کولی شو چې دغه خپل کار مثلا غټ کړو که نه، کارګاه لویه کړو. خامو موادو په برخه کې دغه ماشینري زموږ زړه شوې ده، امکانات کم دي. نورو ولایتو کې تاسو ګورئ چې مثلا مزار کې، هرات کې، کابل کې که نه د ښځو بازارونه شته دي، مارکیټونه کم تم شته دي، زیات نشته خو لږ شته دي. خو ننګرهار کې هغه هم نشته دي. نو که موږ ته خپله داسې یو مارکیټ جوړ شي چې موږ ښځینه وشو کولی هغلته خپله سوداګري او د خپل تولیدات ویسو، هغلته یې خرڅ کړو، دا به ډېره ښه وي. نو موږ ته اوس هم کوو، نو خو داسې خاص بازارونه نشته که نه، کوو هغه خپله هڅه کوو. نو لوی ارمان مې د دې شاګردانو په تړاو باندې دا ده چې باید زما کاروبار لوی اوسیږي، چې دوی باندې هر مشکل یعنې هر مشکلات دوی ته پیښیږي چې زه وشم کولی دوی سره همکاري وکړم. په دې خپل کسب کې، خپل مسلک کې خوشحاله یم، یعنې چې د خپل خاوند سره مې خپل اولادونو سره ما اوږه ورکړې ده. یعنې کار د زحمت کار ده، تاسو ته معلومه ده، خو زه پرې خفه نه یم. زه ویاړ کوم پرې باندې، خوشحاله یم زه، ولې چې زما حلال رزق ده، حلاله نفقه ده زما پیدا کوم، زه خوشحاله یم په دې خپل ستومانه یم، زه خفه نه یم.